هند طالبانو ته پرمختللی دفاعي سیستم وسپاره. په سیمه کې توند غبرګونونه راپورته شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. د سیمه ییزې سرچینو د راپورونو له مخې هند په پټه توګه طالبانو ته یو پرمختللی هوایي دفاعي سیستم سپارلی دی. دا سیستم د توغندیو بې پیلوټ الوتکو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. د راپورونو پر بنسټ دغه دفاعي سیستم تیره اونۍ د یو ځانګړي تخنیکي ټیم له لارې کابل ته انتقال شوی. ویل کیږي چې دا سیستم د متوسط واټنه هوایي ګواښونو د شنډولو وړتیا لري. د طالبانو د دفاع وزارت ویان په یوې لنډې اعلامیه کې ویلي، موږ د افغانستان د فضایي حریم د خوندي کولو لپاره له هر هغه هیواد سره تخنیکي همکاري کوو چې زموږ ملي ګټو تضمین کړي. بل لور ته د هند د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسمي تایید نه دی کړی، خو ویلي دي چې هند افغانستان ثبات غواړي. پاکستان دغه اقدام د سیمې توازن خلاف بللی او خبرداری ورکړی چې دا کار به امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کړي. چین او روسیه بیا د زغم غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید هر ډول پوځي بدلون د سیمې د ثبات په نظر کې نیولو سره ترسره شي. پوځي کارپوهان وایي که دا راپورونه سم وي نو طالبان کولی شي د بې پیلوټو بریدونو محدود کړي، د سرحدي سیمو هوایي کنټرول پیاوړی کړي، سیمه کې خپل پوځي موقف لوړ کړي. د کابل کې ځینې اوسیدونکي وایي دا سیستم د هیواد د دفاع لپاره وي نو مثبت ګام دی، خو نور بیا اندېښنه لري چې دا به افغانستان د نړیوالو سیالیو ډګر وګرځوي. تر دې دمه دا معلومات د څو سرچینو لخوا ورکړل شوي، خو لا بشپړ رسمي تایید نه لري. که دا موضوع تایید شي نو د سیمې سیاسي او پوځي معادله به بدله کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.